سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو ښه روان وي. ملګرو، نن ډېر یو مهمه موضوع در سره شریکوم. څو ورځې مخکې په 12 د جولای د فرانسې په پارلمان کې د فرانسې وزیر داخله د خارجیانو په اړه باندې چې کوم دلته په فرانسه کې اوسېږي هغو په اړه باندې یو څو خبرې وکړې او هغې کې ټول مهم ټکی دا و چې دوی دغسې یو قانون چې کوم دی هغه پیشنهاد کړی دی خپل دولت ته چې په هغې کې به هر کله چې یو کس یو خارجي راځي او خپل کاخت سجوغ دلته نوی کوي بدلوي نو باید یو لیول فرانسوي ژبه دوی باید زده کړي. دوی باید په دغه ټولنه کې څه ناڅه مدغم شوي څه ناڅه باید دوی انټګریشن کړی وي. دغه ډېر یو مهم ټکی و د دغه خبرو. نو زما د دغه ویډیو نننی مقصد دا دی چې زه تاسو ته دا ووایم چې دغه قانون تر دا دمه لا تطبیق شوی نه دی. دغه قانون لومړني وزیر ته تر دا دمه چې کوم دی پیشنهاد شوی دی هغه به دغه قانون ګوري او هر کله چې هغه امضا کو هر کله چې دا قبول شو نو دا قانون به بیا تطبیقیږي. تاسو کوشش وکړئ چې د مخکې ورته آمادګي ونیسئ. د دغه قانون د تطبیقېدو ډېر زیات چانسز دي، ډېر زیات امکان لري چې دا قانون زر تر زره تطبیق شي او عملی شي. نو هغه ملګري چې دوی 4 کلن کاخت سجوغ لري یا 10 کلن لري او دوی غواړي چې دغه خپل کاخت سجوغ دوی نوی کړي نو څه ناڅه باید دوی فرانسوي ژبه زده کړي، یو لیول د فرانسوي ژبې دوی زده تر څو د دوی کاخت سجوغ نوی شي. ورسره باید څه ناڅه دلته دوی کار کړی، سپین کار کړی او دغه ټولنه کې په څه ناڅه یو لیول باندې دوی مدغم شوي. دلته د ژوند کولو چې کوم هغې په اړه باندې باید دوی معلومات ولري، خبرتیا ولري، د فرانسې د تاریخ په اړه باندې باید څه ناڅه معلومات ولري، دغلته د کلتور په اړه باندې څه ناڅه معلومات ولري. بله دا طبیعي خبره ده ملګرو، هر کله چې تاسو یو هیواد کې اوسېږئ دغه هیواد د کلتور، تاریخ، هلته د ژوند کولو طریقه، د ژوند کولو په اړه باندې تاسو باید معلومات ولرئ. فرانسه کې اوس تاسو ژوند کوئ، تاسو له اسناد درکړي، ستاسو دغه عمري دغلته دغه کور دی، دلته به تاسو اوسېږئ، باید تاسو دلته ژبه زده کوئ، د دغه کلتور په اړه باندې معلومات ولرئ، د فرانسې تاریخ په اړه باندې معلومات ولرئ. تر دا دمه خو داسې کوم سختۍ نه و، خو دې نه بعد راتلونکي وخت کې به دغسې شرایط دوی ډېر زیات کېدي او هغې ښه خبره دا ده چې تاسو ورته مخکې نه آمادګي ونیسئ. زما د دغه ویډیو مقصد هم دا و چې تاسو مخکې نه خبر کړم تر څو تاسو دغې ته کار وکړئ، فرانسوي ژبه څه ناڅه زده کوئ، کار وکړئ، په دغه ټولنه کې مدغم شئ، د فرانسې د تاریخ په اړه باندې تاسو معلومات ولرئ. انشاءالله زما په یوټیوب چینل کې به زه د فرانسې په تاریخ په اړه هم تاسو ته معلومات درکوم. زه به دلته د انټګریشن په اړه باندې تاسو ته ډېرې ضروري او مهمې ویډیوګانې انشاءالله په راتلونکي کې جوړوم. دلته چې کوم قانون دی د هغې درسونو په اړه به زه تاسو ته ویډیوګانې جوړوم تر څو تاسو دغه شرایطو نه مخکې نه خبر شئ او معلومات ولرئ او ستاسو کاخت سجوغ چې کله بدلوئ چې تاسو ورته مکمل ډول باندې آماده یې. نو ملګرو دغه یو ضروري خبر و، تاسو ورته اوس نه آمادګي ونیسئ. بله دا ده چې تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې دلته یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې پوښتنې کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته خامخا جواب درکوم. مننه ملګرو.